الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د قدر وړ علماء کرام، د امارتي بیلابیلو ادارو محترمو مسؤلینو، محترمو مشرانو، مجاهدینو، فارغ شوي حافظانو او ټولو محترمو حاضرینو او د دوی قریبانو و ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شي ځای دی چې نن یو ځل بیا د حافظانو د دستاربندۍ په مقدسه او منوره غونډه کې ګډون کوم. له هر څه وړاندې د قرآن پاک حافظانو، د دوی کورنۍ او استادانو ته د دغې مقدسې دورې د بشپړولو له امله د زړه له کومې مبارکي وایم او دعا کوم چې د دین او خاورې رښتیني خادمان وشي. محترمو حاضرینو، د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ثابته ده چې مدارس د اسلامي ټولنو د دینی علم، جهاد، د نبوي اخلاقو د بنسټیزو کولو، د دینی شعور او هویت ساتنې، د روحي او فکري روزنې او د اسلامي نهضت هغه منوره او مقدسه بنسټونه دي چې هر اړیکه یې په دیني معنویت او روحانیت ولاړه ده. داسې حافظان او علماء کرام روزي چې د ټولنې هر وګړي ته د ټولنیزو اخلاقو او نبوي چلند نمونه ګرځي. له بل اړخه تاسې ټوله د دې حقیقت شاهدان یاست چې په افغانستان کې د مقدس جهاد د فرضیت اسلامي روایت په مدارسو کې په رښتینې بڼه ظهور وکړ. دا روایت په مدارسو کې بنسټیز شو، کلیو او ښارونو ته پراخ شو او په داسې عمل او تقابل بدل شو چې سترو کفري لښکرو ته یې داسې یو شرموونکی ماته ورکړه چې دوی خپله هم پرې اعتراف کوي. له دې معلومیږي چې مدارس یوازې دیني عالمان او حافظان نه روزي، بلکې د ټولنې د فکري اصلاح، د غیر اسلامي فرهنګونو پر وړاندې د مبارزې او د اسلامي روایتونو د ظهور او ساتنې په برخه کې هم ځانګړي رول ادا کړی دی. ما مخکې هم ویل چې دا ډیره مهمه ده چې مدارس خپل اصلي مسیر په هر ډول حالاتو کې ثابت او راسخ وساتي، د مادیاتو ښکار نشي او توجه یې بلې خواته وانه وړي. خدای مکړه که لږ هم دا مسیر زیانمن کیږي نو ټول هغو اساسي دیني مکلفیتونو او مسؤلیتونو ته زیان رسیږي چې مخکې مې ورڅخه یادونه وکړه. قدرمنو حاضرینو او قدرمنو فارغینو، تاسې او ستاسې کورنۍ ته یو ځل بیا د دستاربندۍ د دغه لوی او تل پاتې اعزاز له امله مبارکي وایم او دعا درته کوم چې دا دستارونه دي د دین او خاورې د عظمت او سرلوړۍ دستارونه شي. له تاسې مې هیله او غوښتنه دا ده چې په خپل قرآني علم عمل وکړئ، نورو ته یې ور وښایاست، د قرآن د تفسیر په برخه کې لا ډېر زده کړه وکړئ او هیڅکله مه پرېږدئ چې کړی علم درڅخه هیر شي.
هر وخت دیني ریاضت کوئ، د خلکو سره د نبوي اخلاقو په چوکاټ کې برخورد کوئ او د دغه مقدس کار په مقابل کې له هیچا څخه هم د مالیاتو او امتیازاتو توقع مه ساتئ. اسلامي مدارس او منبرونه خلکو ته د واعظ او نصیحت ستر تاثیر کوونکي ادرسونه دي. زه له دې ځایه د هیواد په ټولو علماء کرامو هم غږ کوم چې د واعظ او منبر په ژبه مو نورو هم نرمه او ښایسته کړي. خلک له دینه څخه متنفر نشي، بلکې له دیني حکمت څخه ګټه واخلي. د دیني مکلفیتونو ترڅنګ خلکو ته د اسلامي نظام او ملي ګټو د ساتنې روحیه او فکر هم ورکړي، ځکه نظام مو په ډېرو قربانیو ګټلی دی. په پای کې د دغې مدرسې د مسؤلینو او استادانو څخه ډېره مننه کوم چې په پوره اخلاص او سمه توګه خپل لوی دیني رسالت سرته رسوي. الله تعالی مو په خپلو ټولو چارو کې بریالي ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.